د ګنا پیټ دی را پنکړ سرګردان دی کړم اے لالا دی دنیا ستړی ستومان دی کړم. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو د روغتیا او خوشحالي په هیله قدرمنو اوریدونکو په مخکینیو خپرونو کې موږ په دې باندې وغږېدلو چې اعتبار خاتمې لره دی. که خاتمه په ایمان باندې وي نو کامیابي یقیني ده. یو نه یو ورځ به الله رب العزت تا جنت ته داخلوي، او که خدای مو کړه خاتمه خرابه شوه نو بیا به د همیشه دپاره دا انسان برباد او ذلیل وي. نو په دې وجه ایمان باندې خاتمې دپاره لوی لوی خلک ویرېدل او رپېدل، او د لویو لویو خلکو خپې په آخر وخت کې وپیدې. په دې وجه هر حال کې د الله نه ویرېدل پکار دي او د استقامت دعا غوښتل پکار دي. په دې سلسله کې عبرت دپاره او ستاسې په زړونو کې فکر پیدا کولو دپاره ځینې واقعات ما ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړل. په تېره شوې خپرونه کې د بلعم بن باورا واقعه هم په دې سلسله کې ما تاسو ته بیان کړه. په دې سلسله کې تاسې آخري واقعه واورئ چې ډېره عجیبه او عبرتناکه واقعه ده. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمه الله چې د دې نوم سره علما آشنا دي، په خپل کتاب کې هغه کتاب دی په نامه د آب بیتی په اردو ژبه کې دی، او په خپل نورو کتابونو کې دا واقعه په تفصیل سره لیکلې ده. او مفتی محمد شفیع رحمه الله په دې واقعه باندې مستقله یوه رساله لیکلې ده. دا واقعه ډیره عجیبه واقعه ده او ډیره عبرتناکه هم ده. هغه واقعه دا ده چې یو بزرګ و په نامه د شیخ ابو عبدالله اندلسي چې د اکابرو اولیاو نه و، د الله ولی و، دوست و، په زرګونو مدرسې او همدارنګه په زرګونو مریدان او په زرګونو مخلصین یې درلودل، او د هغه د برکته په زرګونو مدرسې آبادوي. حضرت جنید بغدادي رحمه الله او همدارنګه حضرت شبلی رحمه الله هم د هغه شاګردان او مریدان ول. نو یو ځلي شیخ ابو عبدالله اندلسي د سفر په ارادې سره د خپل کور نه ووتلو چې دې سره تقریبا په زرګونه شاګردان یې ورسره ول، او دې سفر کې جنید بغدادي او حضرت شبلی رحمه الله دواړه هم ورسره ول. حضرت شبلی رحمه الله فرمایي ابو عبدالله اندلسي سره زموږ قافله په خیرت سره روانه وه چې په لاره کې د عیسایانو په یو کلي باندې زموږ تېرېدل وشول. د عیسایانو کله و په هغه تېرېدل، د مانځه وخت په ختمېدو و، د مانځه کم وخت پاتې و. په کلي کې موږ اوبه پیدا نه کړې. د اوبو د تلاش کې موږ د کلي نه بهر ووتلو چې چېرته بهر اوبه پیدا کړو. نو کلي نه چې کله بهر ووتلو هلته یوه کوهي او څا د اوبو وه چې هلته یو څو جنکیو د هغې کوهي نه د خپل لوښي ډکول، اوبه یې پکې اخیستلې. نو د ابو عبدالله اندلسي نظر په هغه جنکیو کې په یوه جنۍ باندې پرېوت. د هغې سره خبرې اترې وکړې، او په دې خبرو کولو سره او د دې نظر پرېوتلو سره د شیخ حالت بدل شو. هماغلته یې سر په ځمکه باندې کېښود او سرښکته کېناست. 3 ورځې پورې تېرې شوې، شیخ په ځمکه باندې سرښکته کړی ناست و، نه خوراک کوه او نه یې څښاک کوه، نه د چا سره خبرې کولې. حضرت شبلی فرمایي چې موږ ټول قافلې والا پریشانه وو، هېڅ نه پوهېدلو چې په شیخ باندې څه وشول. په 3مه ورځ باندې ما جرأت وکړه، عرض مې وکړه چې شیخ صاحب ستاسو د حالت نه ستاسو ټول مریدان پریشانه دي، څه ووایئ او څه وښیئ، څه واقع پېښه شوې. نو شیخ زموږ طرف ته متوجه شو، ویل چې 3 ورځې مخکې په دې کوهي باندې هغه کومه جنۍ چې ما لیدلې وه او خبرې اترې مې ورسره کړې وې، د هغې محبت په ما باندې دومره غالب راغلی دی چې په ټولو اندامونو باندې د دې قابو دی. اوس زه د دې ځای نه نور نشم تللی، دلته به ناست. حضرت شبلی چې کله دا خبره د پیر نه واورېدله نو عرض یې وکړه چې حضرت تاسو د عراق د خلکو پیر او مرشد یاستئ، 12,000 یا 15,000 مریدان لرئ، تاسې د قرآن کریم په طفیل موږ ټول رسوا نه کړئ، دا خبره مه کوه. شیخ ابو عبدالله ورته څه وایي چې د الله تعالی تقدیر نافذ شوی دی، زما نه د ولایت جامې اخیستې شوي دي، د هدایت علامات زما نه وچت شول، اوس کار زما په وس کې نه دی پاتې. دا یې ویل او په ژړا شو. حضرت شبلی فرمایي چې د دې خبرې په اورېدو سره موږ ټول سخت حیران شو او پریشانه شو او ټول د غم نه ژړل، ټولو د غم نه ژړل. نو آخر کې موږ مجبوره شو شیخ هم په دې حالت کې پرېښوده، موږ ټول پرې روان شو لاړو.
چې کله بغداد ته راغلو نو دا واقعیت هلته موږ خلکو ته واورول. د شیخ واقعیت چې کله خلکو واورېدل نو په چوغو چوغو یې ژړا شروع کړه او ډېر هغه مخلصین چې د شیخ ول د دې واقعې په اورېدلو سره د غم نه داسې کمزوري شو چې د هغو روح د بدن نه ووتل مړه شول. مدرسې هم خرابې شوې، شاګردان هم ورک شول، هغه د ذکر حلقې هم خرابې شوې او د شیخ مریدانو ټولو الله ته د عاجزي لاسونه پورته کړي و جړلې چې ای پروردګاره، ای مقلب القلوبه، ای د زړه اړوونکي زموږ د شیخ زړه واړوي. شیخ ته دوباره هدایت حضرت شبلی فرمایي چې همدغه حالت کې زموږ جدایي او د شیخ نه 1 کال پوره تیر شو. 1 کال پس موږ ته دا خیال راغی چې لاړ شو د شیخ خبر واخلو چې هغه څه وکړه او څه وشول پرې. نو حضرت شبلی فرمایي چې موږ څو ملګري سفر وکړه هغه کلي ته ورسېدلو، کوم ځای چې هلته موږ شیخ پریښی و. د هغه ځای د خلکو نه موږ د شیخ پوښتنه وکړه چې شیخ چیرته دی، ابو عبدالله اندلسي چیرته دی؟ نو د کلي خلکو وویل چې هغه په ځنګل کې خنزیران سره وي. موږ ویل چې معاذ الله ثم معاذ الله، دا څه واقعه ده؟ نو د کلي که خلکو ویل چې هغه دلته د سردار لور سره واده وکړ. نو د جنۍ پلار هغه ته ویلې چې خپل لور تا ته زه په دې شرط باندې درکوم چې ته به په ځنګل کې زموږ خنزیران څروي. نو هغه ورسره ومنله او اوس په ځنګل کې خنزیران څروي. حضرت شبلی فرمایي چې د دې حالات په اورېدو سره موږ سره د غم د حد کم اندازه پاتې نه شو، یعنې غم نور هم زیات شو او د سترګو نه اوښکې روانې شوې. حضرت شبلی فرمایي چې به هر حال موږ خپل زړونه مجبور کړ هغه ځنګل ته ورسېدو چېرته چې هغه خنزیران څرول. وم لیدل چې د شیخ په سر باندې د نصاراو خولې ایښې ده او په ملا یې زنار یعنې د هندوانو کمربند تړلی دی او د خنزیرانو مخې ته ولاړ دی او په هغه امسا یې ډډه لګولې. په کومه امسا به چې کله کله د وعظ او خطبې په دوران کې ډډه لګوله. نو چې کله شیخ موږ ولیدو سر یې ښکته کړ. حضرت شبلی فرمایي چې موږ نږدې ورغلو او موږ ورته ویلې چې السلام علیکم. شیخ په مزاح غوندې ویلې چې وعلیکم السلام. حضرت شبلی فرمایي چې ما ورته ویلې چې ای شیخه، دومره ډیر علم او د دومره ډیر فضل باوجود د احادیثو او د تفسیر علم لرلو سره سره ستاسو نه څه حال جوړ شوی دی؟ ستاسو نن څه حال جوړ شو؟ شیخ جواب راکړه چې زما ورونو، زما د وس نه خبره نه ده. حضرت شبلی فرمایي چې شیخ جواب راکړه چې زما ورونو، زما د وس خبره نه ده. زما مولا چې څنګه غوښتل هغه یې وکړل. د دومره نږدې کولو باوجود یې چې کله وغوښتل زه یې د خپل دروازې نه لرې وغورځولم، ویې او د الله قضا څوک نشي رد کولی. زما ورونو، د الله تعالی د قهر او غضب نه ویرېږئ. په خپل علم او فضل باندې کله هم غرور ونه کړئ، کبر ونه کړئ. د دې نه پسې آسمان طرف ته نظر اوچت که او ویې ویل چې زما مولا، زما ګمان خو ستا په باره کې داسې نه و چې ته به ما ذلیل او خوار کړې او د خپلې دروازې نه به مې وباسې. دا یې وویل او په چغو چغو یې ژړل شروع کړل. موږ هم د شیخ سره وژړل. حتی هغه لیکي مفتي شفیع صاحب د دې آواز په اورېدو سره هغه خنزیران هم راټول شول او هغوی هم ژړل. حضرت شبلی فرمایي چې ما عرض وکړ چې ای شیخه، تاسو د قرآن حافظ وئ او تاسو د قرآن په 7 قرائتونو سره لوستلو. اوس هم تاسو ته قرآن یاد دی یا د هغې څه آیت تاسو ته یاد دی؟ نو شیخ وفرمیل چې زما ورونو، ما ته 2 آیتونو نه سوا هیڅ یاد نه دي او په هغو 2 آیتونو کې لومبنی آیت دا دی چې الله فرمایي ومن یهن الله فما له من مکرم ان الله یفعل ما یشاء. څوک چې الله تعالی ذلیل کړي هغه ته څوک بې عزت نشي ورکولی. بشک الله چې څه غواړي هغه کوي. او دویم آیت دا دی ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. چا چې د ایمان په بدله کې کفر اختیار کو، یعنی ایمان یې پرېښود، کفر یې غوره که، یقینا هغه د نیغې لارې نه ګمراه شو. حضرت شبلی عرض وکړه چې ای شیخه، تاسو ته 10,000 حدیثونه سره د سند نه یاد و، آیا اوس د هغې نه څه حدیث تاسو ته یاد دی؟ نو شیخ وفرمایل صرف یو حدیث راته یاد دی چې رسول الله فرمایي من بدل دینه فاقتلوه. کوم سړی چې خپل دین بدل کړي هغه قتل کړئ، هغه ووژنئ. حضرت شبلی فرمایي د شیخ دا حال چې موږ ولیدو ناامیده واپس بغداد طرف ته روان شو. 3 ورځې موږ سفر وکړ. په 3مه ورځ روان وو چې موږ ته په لاره کې یو نهر او یو سیند مخې ته راغی. موږ ولیدل چې شیخ د هغه نهر غسل وکړ او راووتلو او په اوچت آواز سره
د شهادت کلمه وویل چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. حضرت شبلی فرمایي چې کله د شیخ کلمې شهادت چې موږ واورېده موږ د خوشحالي څه حد نه و، نو موږ د ځان سره شیخ بغداد ته راوستلو. په لاره کې موږ د شیخ نه پوښتنه وکړه ستاسو د دې امتحان سبب څه و؟ ولې الله دومره لویه تبدیلي په تاسو باندې راوستله؟ نو شیخ جواب راکړه چې موږ ټول کله سفر کولو، سفر کې روان وو، نو کله چې د دې عیسایانو په کلي ته ورسېدو نو په بتخانو، هغه بتخانو باندې چې کله موږ تېرېدلو او چې کله هغه آتش پرستي او صلیب موږ ولیده چې هغوی ټول د الله تعالی په عبادت کې نه بلکې د غیر الله په عبادت کې مشغول ول، نو زما په زړه کې تکبر او لویي پیدا شوه چې موږ مؤمنان او موحد یو، د یو الله عبادت کوونکي یو، او دا کافران څومره کمبخته جاهلان او ناپوهه دي چې د بېساه او بېعقله څیزونو عبادت کې لګیا دي. بس دا خیال راتلل و چې هم په دغه وخت کې د غیب نه یو آواز راغی چې دا د ایمان او توحید ستا څه ذاتي کمال نه دی، د ایمان او توحید ستا څه ذاتي کمال نه دی، هر څه زموږ توفیق سره میلاویږي. آیا ته خپل ایمان په خپل اختیار کې ګڼې چې په دې وجې سره ته دوی سپک ګڼې؟ اوس به موږ تا ته دروغ یو چې آیا ایمان ستا په اختیار کې دی که نه دی؟ نو حضرت شیخ فرمایي چې ما ته دا احساس وشو چې ګویا یوه مرغۍ زما د زړه نه والوتله چې دا په حقیقت کې ایمان و، دا د الله امتحان و په هغه باندې. واقع به تاسو ټوله په غور سره اورېدلي د دې پوره واقع نه زما هم دا مقصد و چې ایمان زموږ په اختیار کې نه دی. څه وخت موږ تاسې په امتحان او په خطره کې راګیرېدی شو. هر کله چې د دومره لویو خلکو دا حال دی نو زموږ ایمان خو هسې هم د ګناهونو په وجه ډېر زیات کمزوری دی. دا خو د شیطان یوه دوکه او یوه ډیکه هم نشي برداشت کولی. نو په دې خیال کې مسلمانانو ورونو مو اوسېږئ چې موږ مسلمان یو او زموږ د نجات یقیني دی. یو نه یو ورځ به نجات موږ ته ضرور میلاویږي، خو اصل اعتبار قدرمنو خاتمې لره دی. او د دې ضمانت چا سره هم نشته چې د ایمان کوم دولت چې نن موږ سره شته هغه به سبا پورې وي او آخرت پورې به هغه موږ سره وي او ځان سره به وړو. دا ضمانت هیچا سره نشته. تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځ م نیکمرغه پاک الله مو مل شي. چا دکه او بد ویلو څه پروا ده زموږ ایمان په لا اله الا الله ده. د چا دکه او بد